چاته وایم ما ته وایې مشره هم تا ته وایم که نور چاته وایم خدمت وایه زما شادي ده ترکاري را کم ده څو خورو مشره ناوخته یې شادي مې ده ځمه او که نه خامخا به مرې ولې به نه مرې خدمت وایه خدمت او چاچي زمان ده ښه خدمت دا دی چې زما یو دغه پکار دی بچې ځای مې پکار دی نو ځای خو دا ټول ځای دی ستا کوم ځای پکار دی بچې ښایسته غوندې ځای وي نو نو دا ټول ښار ښایسته دی ستا پکې کوم ښایسته ځای پکار دی مشره زما پکې پکار دی د کور مې پکار دی کور دی پکار دی نه کور په بیه دی که د کرایې په بیه دی که د کرایې او که نه مشره ما یې د کرایې که په بیه او که نه په بیه مې اخېستو خدای شته که نه خو چې سوچ مو کې به په بیه بېسته کړې او څومره نه پاتې کېږي زه به دا زده دی که نه چې په کرایه باندې اړیم په کرایه دی نو دا راته ووایه که نه چې ستا کور دلته پکار دی حیات آباد کې که نه په شاړن کې نه که نه کم کې ده که نه صفا دې کې که نه کم نه خو تم یو که نه کم نه خو تم یو که نه شاډن مالم کوم نه یم نو دا راته ووایه څه کاروبار کې څه کې او که کاروبار دپاره که نه کاروبار دپاره که نه نو دا راته ووایه چې کور دې د لسو زرو پکار دی شلو زرو دې پکار دی که د دېرشو زرو نه که نه داسې به نه کړې که نه زر به نه وې که نه تا څه ووایې بچې ما یې د لسو زرو دې پکار دی او که د شلو زرو دې پکار دی او که د دېرشو زرو دې پکار دی خدای دې په ځان نښته کړه موږ هم په بده خبره خو که نه څه پکې دا راته ووایه څه دی که نه چې په کار مې دی کور او کور کې به جوړوم دوکان دپاره دوکانګۍ پکې جوړوم څومره ځای یې پکار دی څومره نو بس څومره دی پکار دی بس یو 2 رشتې بیټکي او 2 رشتې داسې میدان او یوه نیمه رشت پکې دوکان چې دوکان پکې جوړ کړم که نه مشره نو ستا کور پکار دی که کور دی پکار دی نو که نه لور مې وی پکار لور باندې څه کومه لور مې کړی دی ما تا ته دا وي ما یې چې څه کور ستا د کرایې پکار دي مطلب یې دوکان پکې څه کور غواړي بچې ستا په مطلب باندې پوه شوم دوکان څه ده ګوره دا څه چې په کلي کې مې اټاره وه که نه نو خدای شته هلته ګټه ده که نه اټو کې خو ګټه نه که نه نو مې دا ښار دی پرېږدې چې کور یې معلوم دوکان یې پکې جوړ کړم چې به لوټ ما هلکم بس پوه شوم یعنې ته په دواړو لاسو راغونډول غواړي او که نه خامخا نو انسان دی بل ډېر ښه سوچ دې کړی او که نو دې دپاره به څنګه چل ویم ښه سوچ دې کړی دی نو څه د درک مالګي نه کوم دلته ډېر خلک هم دا کار کوي او که نه خامخا بس انسان دی نو ما خو به خامخا نو ته به داسې کار وکړې که نه چې تا به پټکې لګي پټکې به یعنې ته به پټکې ورکړې نه په خټکي څه کوم بچې خټکې نه خورم خټکې نه